ځوانانو راډیو په هیواد کې د 8 ولایتونو ترمنځ د کرکټ شلوریزه لوبلړۍ پیل کړې چې د یوې لوبې کوربای خوست هم دی. په دغه ولایت کې د پکتیا او خوست منتخبو لوبډلو ترمنځ شلوریزه لوبه ترسره شوه. د ځوانانو راډیو مسؤلینو ویل چې د ورزش برخې تعقیب څخه موخه ځوانانو ته د تفریح برابرول او ترڅنګ یې سپورت ته وده ورکول او مروجول دي. په وروستیو کې ورزش په افغانستان کې بېسارې پرمختګ کړی دی، خصوصا کرکټ او ځوانان ډېر لیواله دي چې دغه لارې د افغانستان لپاره یو څه وکړي. موږ هم په همدې اساس وغوښتل دغه د ځوانان راډیو د کرکټ جام سیالۍ د هېواد په 8 ولایتونو کې ترسره کړو چې موخه او هدف یې ځوانانو ته د سالمې تفریح ایجادولو ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ ورورګلوي، اتفاق، اتحاد او د یو ولایت او د بل ولایت د کلتورونو او د فرهنګونو یووالی او نږدې کېدل دي. هاخوا بیا خوست کې د کرکټ بورډ ولایتي مسؤل د خصوصي سکتور مننه وکړه چې د کرکټ برخه ته لاس اچولی او نورو کسانو هم ورزش ته د وده ورکولو په برخه کې د خصوصي سکتور رول مهم وباله. ځوانانو د مسؤلینو خاصه مننه هغه چې ځوانانو ته دا ډول لوبې وسایلوي او دا برخه کې استعدادونه انسان کې کنټرول ولایتونو زمونو کې لوبې لاره اچوي. دا په ټوله کې یو مثبت پیغام دی زموږ د خلکو لپاره، په خاص توګه د ورزشکارانو لپاره. ځای جوړیږي چې په دې برخه کې د ځوانانو راډیو د رهبرۍ څخه ځانګړې مننه وشي چې د ځوانانو لپاره نه یوازې د کرکټ په برخه کې، له دې وړاندې د فوټسال او د ورزش په نورو برخو کې خپل هغه خدمات چې باید کړي وي ترسره کړي دي. لوبغاړي بیا دا ډول لوبې د ځان لپاره ډېرې ګټورې بولي او زیاتوي چې لا دې لارې کولی شي د افغانستان ملي 19 کلنو او الف لوبډلو کې چانس ترلاسه کړي او له ځوانانو راډیو هم ځانګړې مننه وکړه چې دوی ته د لوبې زمینه برابره کړې ده. او موږ لپاره خو ډېر ګټور دي ځکه دلته میچورټي حاصلېږي او موږ سره سینیر پلیران دي او دې نه موږ ډېر څه زده کولی شو او د مخته تګ لپاره ډېره ښه زمینه ده زموږ لپاره. هیله ده د تجارانو نه لاول خو مننه د ځوانانو راډیو څخه کوو چې دومره غوره اقدام یې وکړو. الله دې داسې خلک نور هم زیات کړي زموږ په ملک کې چې د ځوانانو یووالي او ورورولي په خاطر داسې ټورنمنټونه جوړ کړي چې هم د نشهیي توکو مخه کې ونیول شي او هم ځوانان سره ورورولي په فضا کې وساتي. کوم پرفارم وکړو په بیټینګ کې، په بالینګ کې، په فیلډینګ کې. دا په عموم کې موږ ته د داخلي کرکټ د مخته ایونټونو لپاره او د انټرنیشنل کرکټ کې لکه د 19 ټیم لپاره او د ملي لوبډلو لپاره موږ ته له دې څخه زمینه برابرېدلی شي. په کرکټ کې خو د خصوصي سکتور کومې سیالۍ چې دي، کومې سیالۍ چې برابرېږي، هغه د لوبغاړو لپاره ډېر اغېزمن تمامېږي تر څو هغه دلته میچونه وکړي، میچ ورشي او هغه سینیر لوبغاړو سره ولوبېږي او له هغوی یو څه زده کړي. لوبې ته راغلو کسانو ویل رسنۍ نه یوازې د خبر رسونې په برخه کې ټولنې ته کار کړی بلکې د سپورت په بهانه یې سلګونه ځوانان سره یو ځای کړي او د یووالي برخه یې مضبوطه ساتلې. لکه څرنګه چې نن ورځ د لوبې شاهد یاستئ تاسو چې راډیو ځوانان دا برنامه دوی په غاړه لري. رسنۍ نه یوازې دا چې د خلکو غږ یې لوړ مایکروفون ته رسولی بلکې د سپورټ په برخه کې ډېرې هڅې او کوښښونه کړي دي. هغه دې په خاطر نه چې ځوان کول د نشهیي توکو او یا هم د فضول وخت تېرولو نه د سپورټ طرف ته هڅول او د سپورټ برنامې داسې ښایسته کول، داسې یو داسې شکل نه وړاندې کول خلکو دپاره چې تر څو هغه ځوانان چې په نشهیي موادو مخته دي او یا هم خپل وخت فضول تېروي سپورټ ته تشویق کړي. له دې وړاندې ځوانانو راډیو د هیواد په ټولو ولایتونو کې د فوټسال لوبې پیل کړي وې. مسؤلین یې وایي پلان لري چې د ورزش برخه دوامداره وساتي.